د افغانستان پاکستان وروستۍ نښتې اسلامي امارت تل وایي چې دوی پر هیڅ چا باندې د برید یا پر هغوی باندې سره د جګړې تکل نه لري او نه غواړي چې پر چا باندې جګړه وکړي. اسلامي امارت دا هم وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد باندې وکاروي او د دې ترڅنګ خو د خلکو دفاع د دوی مشروع حق دی او له خپلو هیوادوالو څخه به دفاع کوي. اسلامي امارت وایي که څوک افغانانو ته په چپه سترګه وګوري سترګې به یې راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره جګړې زور اخیستی دی. د همدې او ګڼو نورو مسایلو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د دفاع قدرمن وزیر ستر جنرال مولوي محمد یعقوب مجاهد را سره میلمه دی. مجاهد صاحب ستړی مه سې. کور آباد چې وخت دې راکړ. مجاهد صاحب کول راشو تاسو مذاکرات وکړل له پاکستان سره مو اوږده ځایونو ته ولاړلې خبرې مو وکړلې د دغې مذاکراتو راته ووایاستې ولې دا مذاکراتو نتیجه ورنه کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی غواړم چې هغه هیوادوال زموږ ستاسې چې په دې د پاکستان د پوځي رژیم په دې بېرحمانه بمباریو کې شهیدان سوي د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي دي او زخمیان سوي دي. الله پاک دې شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله جل جلاله دې پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي او زخمیانو ته دې الله جل جلاله شفای کامله ورنصیب کړي. محمدي صاحب موږ چې کله د پاکستانیانو سره مذاکرات کول او هڅه او کوشش دا و چې ټولې ستونزې او مشکلات د مذاکراتو تفاهم او ډیالوګ له لارې حل سي. دې ته مو لومړیتوب ورکړی دی او ورکوو یې. مذاکرات مو د متحده عربي اماراتو په توسط باندې هم ډېر ځلونه کړي دي، کښېنستلي یو ورسره. وروسته چې تېر وار جګړه وسوله، تر جګړې وروسته بیا د قطر او ترکیې هیواد په منځګړیتوب باندې موږ ګڼ شمېر ناستې وکړلې او خبرې اترې مو وکړلې. متاسفانه چې کومې پایلې ته پکې ونه رسېدو او تر هغه وروسته بیا سعودي عربستان راوړاندې سو او د هغوی په توسط باندې مذاکرات روان سوله چې هغه مذاکرات لا روان و پای ته نه ورسېدلي چې دوی د بل وار دپاره بیا په جګړه باندې پیل وکړي. صحیح. په مذاکراتو کې داسې معلومېدل لکه دا خلک چې د افغانستان سره دغه جنګ چې اوس یې پیل کړی دی په لوی لاس رامنځته کول غواړي. پاکستاني لوري لخوا څخه هیڅ داسې یو هڅه نه کېدل چې موضوع ته یو د حل لاره پیدا سي. د بیلګې په توګه که ووایو چې مثلا موږ غوښتنه دا وه چې تاسو شکایت لري چې دلته ټي ټي پي د په افغانستان کې او یا اسلامي امارت ځای ورکړی دی یا یې ملاتړ کوي او هغه په پاکستان کې بریدونه کوي. نو راسئ چې دا ولیکو سره او دا د منځګړي هم ناست دي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په مقابل کې نه استعمالیږي، د هغه په ضرر به نه استعمالیږي او د پاکستان خاوره به د افغانستان په مقابل او په ضرر باندې نه استعمالیږي. دا به ولیکو، موږ همدا یو دې ته. صحیح. ته به زما د حریم او زما د خاورې احترام کوي، زه ستا د حریم احترام کوم. او د تجارت په اړه کې مو خبره سره وکړله چې لارې دي همیشه تاسو دا بندرونه د فشار په توګه استعمال کړي دي. چې کله مو پالیسي دې طرف ته ولاړه سي چې یو فشار وارد کړي فورا لارې بندوي او یا بیچاره مهاجرین دي د هغوی سره ظلمونه او وحشتونه کوي. نو دا د حل لار نه ده. موږ تاسې باید په هغه اساسي ټکو باندې تمرکز وکړو او د لارو بندېدل چې دي دا باید د امنیت سره د سیاست سره د دې سره ونه تړو. دا د عامو ولسونو تجارانو دا د دواړو هیوادونو د خلکو دپاره یو ضرورت دی. ستاسې هم ضرورت دی، زموږ هم ضرورت دی. دا لارې باید په دې شیانو پورې ونه تړل سي او د فشار په توګه استعمال نه سي او دا باید تجارت روان وي. موږ تاسې که په امنیتي او سیاسي برخه کې لږ پرمختګ درلودی که ډېر، که حالات ترنګلي وه او که سم، باید د خلکو پر مخ باندې لارې ونه تړل سي، د تجارت پر مخ باندې لارې ونه تړل سي. صحیح.
نو دا شیان چې دي تاسې و دې شیانو ته باید متوجه سئ او په دې هکله باید تمرکز وکړي او خپله پالیسي داسې عیاره کړي. خو دوی به یوې خوا او بلې خوا ته بهانې څه ویل مثلا څه ویل؟ یو مثلا د ډیورنډ په هکله باندې چې دلته باید بارډرز ولیکل شي. ډیورنډ فرضي کرښې ته بالکل دلته باید سرحد ولیکل شي. موږ دا ورته ویل چې دا د افغانستان او پاکستان داسې یو مسله ده چې دا نه زه حل کولی سم د افغانستان اوسنی حکومت نه مخکې حکومتونو دا حل کړې ده. راسئ چې جنجال نور ډیر نه کړو، دا موضوع وروسته پرېږدو، دا موضوع ملتونو ته پرېږدو. زما او ستا د جنجال، زما او ستا د اوسنیو ستونزو او مشکلاتو لامل ډیورنډ نه دی جوړ شوی. نو که چیرې ته غواړې چې واقعا کوم ځای چې په مطبوعاتو کې یا دنیا ته یا خپل ولس ته واضح کوې چې هغه د ټي ټي پي یا د نورو مخالفینو مسله ده، پر هغه باندې تمرکز وکړو. د دې په مثال باندې نور داسې بعضې مسائل چې دوی به راوړاندې کول چې مثلا تاسو به دا مهاجر چې دلته اوسیږي پر دې باندې به عملیات کوئ، داسې عملیات لکه دوی چې خپل طرف ته کړي دي داسې یو عملیات به کوئ چې نور که په دې کې خوش کېدل لکه هر څه کېدل. موږ ټول چې موږ مسلمانان یو، موږ نه غواړو چې د مسلمان وینه ناحقه توی کړو. او که ته ادعا لرې داسې خلک تا ته در معلوم وي چې په افغانستان کې یو ځای اوسیږي، ته یې موږ ته راوښیه چې دغه دی په پلاني ځای کې پلانی حساب یا پلانی حساب اوسیږي، زما مخالف دی، تا ځای ورکړی دی یا تا یې ملاتړ کړی دی. خو داسې بې ځایه یوې خوا او بلې خوا، یعنې د دوی اساسي درد ټي ټي پي نه و بلکې ډیورنډ و. اساسي درد یې د ډیورنډ دی، د ډیورنډ څخه علاوه نورې بعضې مسایل هم شته. صحیح. اوس به راسو چې مذاکراتو ته تاسو کاملا یو اوږده او ډېره ښه مفصله اشاره درلودله. جګړه څنګه پیل شوله؟ تاسو د جګړې د پیل څخه وړاندې 2 ورځې د پاکستان حتی جنگي اسیران ورخوشي کړل. جګړه څنګه پیل شوه؟ کله چې مذاکرات سعودي ته انتقال شول او د سعودي عربستان په توسط باندې موږ ناسته ودرلودله، تر هغه وروسته بیا یو متن باندې کار وشو چې په د متن د یو توافق په معنا باندې به وي چې دواړه لوري به خپل تعهدات کوي. په دې کې هغه توافق باندې هلته موږ نتیجې ته ونه رسېدلو. په سعودي کې د اختلاف ټکی څه شی؟ د اختلاف ټکی همدا چې ما مخکې اشاره وکړه، ډیورنډ مسله وه، یا مثلا ځینې داسې الفاظ استعمالول چې داسې ترهګر چې هغه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې وي، نو تاسې به د دې ترهګرو په مقابل کې دغه کوي اقدامات کوي. موږ ورته ویل چې د ترهګر کلمه چې ده دا خو یو تعریف سوې نه ده. بله خبره دا ده چې هر هیواد خپل مخالف ته د ترهګر او د تروریست اصطلاح کاروي. اوس چې ستا په اصطلاح څوک تروریست شو، هغه ته به زه هم تروریست وایم. تا چې یو څوک د وژلو اراده وکړه، هغه به زه هم وژنم. تا چې د یو چا په مقابل کې د جنگ پالیسي درلوده، زه به هم د هغه په مقابل کې د جنگ پالیسي لرم. دا خو معقوله لار نه ده. زه خپل ملي منافع لرم. البته ته که ما څخه کوم شکایت لرې، راس پر میز باندې هغه مسایل کښېږده چې هغه ته د حل لاره پیدا کړو. داسې مسایل به رامنځته کول چې اوس موږ مثلا د خپل ملت په مقابل کې ودرې، یا موږ مثلا د قبایلو په مقابل کې په داسې شکل باندې ودرې لکه دی چې څنګه ولاړ دی چې دا جګړه د پاکستان څخه را انتقال کړي و افغانستان ته. زه د دې مهاجرینو یا د قبایلي خلکو په مقابل کې داسې اقدامات ترسره کړم چې هغه پر ځای د دې چې اوس د پاکستان په مقابل کې جنګ کوي، هغه زما په مقابل کې. یعنې دوی غوښتل، موږ ورته ویل چې دا زموږ سره کار نه لري، دا موضوع دا ستاسو داخلي موضوع ده. تاسو که ترهګر ورته وایاست هر چاته، تروریست ورته وایاست هر چاته، موږ د هغه سره کار نه لرو. موږ په لوی لاس خپل ځان ته دښمنان نسو ډېرولی. موږ د جګړې څخه راوتلي یو. موږ غواړو چې په سوله کې ژوند وکړو، موږ غواړو چې په امنیت کې ژوند وکړو، موږ غواړو چې کومې دښمنۍ چې په لویه سطحه یا په ټیټه سطحه باندې لرو هغه ختمې کړو او د افغانستان څخه نړۍ ته د امن یو پیغام ورسوو، پر ځای د دې چې موږ ځان ته نور دښمنان ایجاد کړو. صحیح. نو په همدې کې جګړه ونښتله. کله چې دغه متن باندې تبادله کېدل، بعضې موارد به موږ ورته ویل چې دا مثلا قابل د اعتراض دي، دا باید په دغو الفاظو باندې نه، په دغو الفاظو باندې باید دا توري ولیکل سي. د دوی د خوا به دا پیشنهاد و. بالاخره سعودي هیئت ته موږ وویل چې یو بله ناسته باید وکړو
او په هغه ناسته کې بیا پر اختلافي مسایلو باندې باید بحث وکړو. کله چې نو موږ غوښتنه دا وه چې هغه هیئت باید ستاسو یو هیئت دلته باید راشي سفر وکړي یا زموږ هیئت هلته درشي سفر وکړي. نو دوی موافقه پر دې باندې وکړله چې زموږ هیئت به درشي. د دوی هیئت چې دی د استخباراتو د معاون په مشرۍ باندې د مذاکراتو دپاره دوی ټاکلی دي. وزارت دفاع او وزارت خارجې کسان هم ورسره دي، یو مشترک هیئت دی. نو بیا دوی ویل چې موږ درځو، خو که تاسو روژه هم را روانه ده د ښه نیت له مخې دغه 3 کسه بندیان چې په تیر جنګ کې د جګړې په مهال تاسو نیولي دي هغه تاسو موږ ته وسپارئ، د ښه نیت له مخې موږ به یې اسلام آباد ته وسپارو. موږ ورته وویل چې بیخي ستونزه نشته، راسئ روژه مبارک هم را روانه ده او ستاسو په احترام هم موږ دا بندیان د ښه نیت له مخې تاسو ته سپارو. او دا کار مو وکړ. دا کار مو وکړ. دوی چې دلته راغله کله دلته موږ ورته ویل چې بعضې مفصل شانې چې هغه لیکل کېږي، جزئیات لیکل کېږي په توافق نامه کې. نو په جزئیاتو کې په دغسې فضا کې لکه زموږ د دوی تر مابینځ چې جوړه ده، جنګ مو سره کړی دی، د تجارت لارې مو سره بندې دي، ډیپلوماسي مو صفر ته را رسېدلې ده. په دغسې حالاتو کې موږ دغسې مسایل چې هغه سیاسي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، عمق ته ولاړ شو د مسایلو پر جزئیاتو باندې بحث کوو، پر ډیرو جزئیاتو باندې بحث کوو. نو دا په اوسنیو شرایطو کې مذاکرات اوږدوي. تاسې راسئ چې داسې وکړو چې مختصرو ټکو باندې توافق ته ورسېږو. زموږ له اړخه موږ اماده یو. د پاکستان د پوځي رژیم شکایت دی چې پاکستان کوم مخالفین چې دي هغه که ټي ټي پي ده که نور د دوی کوم مخالفین چې دوی یې یادوي دا د افغانستان خاوره د دوی په مقابل کې استعمالوي. راسئ دا تعهد وکړو. موږ بیا دا شکایت لرو چې داعشانو مراکز په پاکستان کې دي، موږ یې ثبوتونه لرو، هغه په پاکستان کې اوسیږي، پاکستان کې تمویلیږي، پاکستان کې پلان ورکول کېږي، راستول کېږي او دلته په بعضو مواردو کې انفجارونه هم کړي. او د دې څخه علاوه نور ځینې داسې مخالفین چې د افغانستان د اوسني نظام سره په ټکر کې دي، موږ معلومات لرو، کره معلومات لرو چې دوی یې په انسجام بوخت دي او کوشش کوي، سفرونه کوي مختلفو هیوادونو ته او هغوی ته وایي چې تاسو راسئ پاکستان ته، موږ به تاسو ته دلته کمپونه درکو، موږ به تاسو ته اسلحې درکو، موږ به تاسو ته د جنگ ابزار درکو او تاسو به بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې په مختلفو ساحو کې افغانستان ته داخلوو او هلته به تاسو عملیات کوئ. دا پروژه باقاعده دا کار دوی روان کړی دي، دقیق معلومات شته. صحیح. نو موږ دا شکایت لرو. نو دا تفاهم به وکړو، دا توافق به وکړو، منځګړي دا دي د ناست دي د هغوی په مخ کې به وکړو او هغوی ته به د څار فرصت ورکړو چې دا وڅاري چې ستا خاوره به زما په مقابل کې نه استعمالیږي، زما خاوره به ستا په مقابل کې نه استعمالیږي. موږ د افغانستان اړخ په دې اړه آماده یو، د اوس څخه موږ آماده یو دې ته چې دا تعهد وکړو او منځګړو ته به وګورو چې هغه به څار کوي، وبه ګورو چې دا بیا څه ثابتېږي. موږ د دې توافق څخه سرغړونکي ثابتېږو او که تاسو سرغړونکي ثابتېږي. د دې څخه علاوه زما د حریم احترام به کوئ. ګوره د افغانستان د خاورې احترام به کوئ. د افغانستان د خاورې بې احترامي هیڅکله افغانانو ته د منلو وړ نه ده او دا نشي زغملی. صحیح. او بله خبره دا ده په تجارتي لحاظ که تاسو اړتیا لرئ، واقعا ترانزیټ ته اړتیا لرئ، د افغانستان سره تجارت غواړئ، تجارتي لارې به خلاصې کړو او هیڅکله به د امنیتي او سیاسي مسایلو سره تجارت نه تړو او په دې اړه به خپله راشه درشه او کاروبار او تجارت روان کړو. دغه 3 مسایل هغه اساسي مسایل دي چې زموږ له اړخه کاملا زموږ پالیسي دا ده، په دې کې موږ موافق یو. تاسو د دوی موافقه راواخلئ چې ورباندې امضا وکړو. سعودیانو ته تاسو وویل؟ سعودیانو ته موږ وویل. سعودیان چې د دې ځای څخه ولاړه اسلام آباد ته، د اسلام آباد څخه ولاړه سعودي ته، بیا یې موږ ته یو ډېر ښه پیغام راواستوئ چې ستاسو د نیک نیت څخه موږ مننه کوو، ستاسو د زموږ د ښه کوربتوب څخه موږ مننه کوو چې تاسو ښه کوربتوب موږ وکړئ، ښه استقبال مو وکړئ، بندیان مو موږ ته وسپارل او ډېر یو مثبت پیغام مو موږ ته وسپارئ. موږ په دې انتظار وو چې اوس به د پاکستان له اړخه په دې باره کې مثبت جواب راځي او موږ به یو توافق ته رسېږو او بیرته به حالات عادي کوو. خو پر ځای د دې چې دوی موږ ته یو مثبت جواب راواستوي، دوی جواب موږ ته په بمباریو راکوي، موږ ته په افغانستان پر خاوره په تجاوز راکوي، د ښځو، ماشومانو او
ملکی خلکو په شهادت باندې موږ ته جواب راکړي چې بالاخره موږ مجبور سو دې ته چې موږ د خلکو دفاع باید وکړو، د خپلې خاورې دفاع باید وکړو او دا پر موږ باندې فرض او لازمه ده. موږ مجبور یو چې موږ د خپل خاورې څخه دفاع کوو. کله چې موږ په خپل دفاعي اقدام چې البته موږ محدود سنجولی وو چې دا اقدام به موږ یوازې د دوی د دغو بریدونو او تجاوز په مقابل کې کوو، دا جواب چې ورکول سو دوی جګړه اوږده کړه چې تر اوسه پورې دا د جګړه روانه ده. صحیح. اوس جګړه کوم خواته روانه ده؟ اوس جګړې کار هم په دوی پورې اړه لري، ځکه موږ متجاوزین نه یو. موږ د دوی په خلاف کومې بدې ارادې نه لرو. موږ د پاکستان د ضعیف کولو، د پاکستان د تاسیساتو د خرابولو، د پاکستان د عوامو د شهادتونو یا هغوی ته د تاوان رسولو هیڅ تکل او اراده نه لرو. دوی دي چې افغانستان آرامې ته نه پرېږدي. دوی دي چې د افغانستان همیشه خپل قوت د افغانستان په ضعف کې لټولی دی. لہذا د جنگ اوږدول، د جنگ لنډول او د جنگ ختمول دا په دوی پورې اړه لري. موږ که تجاوز کیږي دفاع کوو، په دغسې یو حالت کې یرغل نه کوئ. یرغل نه کوو. که چیرې یرغل کیږي کیدای شي موږ هم بیا خپل پالیسي کې تغیر راولو. صحیح. تر اوسه پورې بیا هم د وساطت کومه غوښتنه د سعودیانو یا پاکستان یا متحده عربي اماراتو یا نورو پخوانیو منځګړو لخوا څخه سوې ده؟ زموږ خارجه وزیر صاحب سره رابطې سوي دي د دې ټولو هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه. همدا نن هم د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره، تر هغه مخکې د ازبکستان سره او مختلفو هیوادو سره خارجه وزیرانو سره رابطې سوي دي. هغوی په مجموع کې یو د سولې او د امن پیغام راوړی دی. البته یو داسې جدي پیغام چې هغه د پاکستان له اړخه څخه موږ ته اطمینان راکړي چې پاکستان آماده دی او پاکستان غواړي چې دا مشکل د خبرو اترو له لارې حل کړي. داسې یو پیغام تر اوسه پورې یو جدي پیغام موږ ته نه دی رسېدلی. په راتلونکي که موږ ته ورسېږي، موږ د خبرو اترو په هکله باندې کوم سوال او کوم اضافه ملاحظات نه. صحیح. یعنی د ډیپلوماسۍ دروازې د اسلامي امارات خلاصې دي؟ بالکل خلاصې دي. یعنی هر څوک که مراجعه وکړي تاسو لبیک ورته وایې؟ که مراجعه وشي موږ ته او په صداقت باندې وشي او واقعا د ستونزو حل یو څوک وغواړي، موږ د ستونزو حل غواړو. صحیح. اوس به بل اړخ ته راسو. د جګړې د میدان عیني واقعیت څه دی؟ د جګړې د میدان عیني واقعیت دا دی چې دوی په افغانستان باندې برید کړی دی. موږ په مقابل کې هغه پټنځایونه د خوارجو یا داعشانو چې په پاکستان کې هغه هم په نښه کړي دي او پر ډیورنډ کرښه پرتې د دوی مراکز چې دي دا هم په جواب کې په نښه کړي دي. د هغه څخه وروسته دوی په کابل باندې برید کړی دی، په کندهار باندې برید کړی دی، موږ هم په اسلام آباد برید کړی دی، هم په نورو ښارونو باندې بریدونه. یعنی هغه شعار معاملې که څوک کابل ته په چپه وګوري اسلام آباد ولي؟ بالکل بالکل. زه اوس هم دا وایم که کابل نه امن کیږي اسلام آباد به نه امني. که کابل ویشتل کیږي اسلام آباد به ویشتل کیږي. دوی دا فکر نه کوي چې په کابل کې به موږ خلک شهیدانو، خلک به ویرو او د کابل امنیت به خرابو او دوی په اسلام آباد کې قرار ناشتي. همداسې به اسلام آباد هم په نښه کیږي لکه څنګه چې کابل په نښه کیږي. او بالکل صحیح. د جګړې د میدان اساسي پرمختګ مو څه شی ده؟ د جګړې په میدان کې چې موږ تر اوسه پورې کوم انتقامي بریدونه سوي دي یا د دوی د ظلم او د دوی د یرغل په مقابل کې، د دوی د وحشت په مقابل کې موږ کوم عملیات کړي دي، ستاسو سره به د وزارت دفاع د رسمي ادرسونو له لارې هم شریک شوي وي او مطبوعاتو به هم دغه کړي وي. موږ ډېر زیات پرمختګ لرو. د دوی ډېر زیات تاسیسات په نښه سوي دي، پر ډیورنډ کرښه پرتې پوستې او قرارګاهي په نښه سوي دي او په سلګونو مړي یې سوي دي، زخمیان یې سوي دي او که دا جنګ دوی تر هره وخته پورې اوږدوي همدا حالت به روان وي. مجاهد صاحب فکر کوئ چې د خپل مظلوم ولس چې تر بمباریو ړندو مرمیو لاندې په شهادت ورسېدل یا ماشومان پاتې سول، د یوې کورنۍ 11 غړي په شهادت ورسېدل، د هغوی غچ مو اخیستی؟ بالکل مو اخیستی. د دوی د یو کس په مقابل کې مو د دوی لسګونه فوزي خلک او نظامیان وژلي دي. د یو ملکی کس په مقابل کې مو په لسګونه نظامیان وژلي دي
او بیا به هم د خپل ولس او د خپل خلکو د دفاع لپاره د شاه زلمیان ولاړي او ان شاء الله تعالی تر هر وخت چې د خپل خاوري او د خپل ولس څخه به دفاع کوي. بلی ویل کېږي جګړه پر امکاناتو باندې کېږي. د اسلامي امارات د قوت ټکی په څه شي کې ده؟ د اسلامي امارات د قوت ټکی دا دی چې هیڅ کله ناحقه جنگ د چا سره نه کوي او همیشه د بل د برید وروسته د انتقام په حالت کې اوسېدلی دي او په داسې حالت کې باور پر الله جل جلاله دی چې هغه به د مظلوم او د هغه چا چې پر هغه باندې تجاوز شوی دی د هغه ملګری وي او د هغه سره به نصرت کوي او موږ د الله جل جلاله نصرت په خپلو سترګو لیدلی دي او ان شاء الله چې د الله جل جلاله په نصرت به موږ همیشه په بریالي موقف کې. بلی مجاهد صاحب که جګړه اوږده شي څومره چمتوالی لرئ؟ چمتوالی ان شاء الله تعالی د الله جل جلاله په نصرت اوس دا د تر هفتې ډیر وخت د جنگ کیږي. بلی که میاشتې ته جنگ اوږدوي چمتوالی لرو مکمل پالیسي جوړه ده. که کال ته جنگ اوږدوي چمتوالی لرو مکمل پالیسي جوړه ده. که لسو کالو ته جنگ اوږدوي 10 کاله هم جنگ ورسره کوو او هیڅ ویره نه لرو او هیڅ ډار نه لرو، هیڅ وارخطایي نه لرو، هیڅ ستړي کیږو نه او د خپلې خاورې په دفاع کې تاسو موږ کتلي یو چې موږ ډېر کلونه او په ډېر ضعیف حالت کې جنګېدلي یو. اوس الحمدلله موږ کولی سو چې هغه څه چې دی کوي زموږ په مقابل کې هغه زه د مقابل کې وکړم. نو هیڅ وارخطایي نه ده په کار. زه ملت ته هم اطمینان ورکوم چې تاسو هیڅ وارخطا کېږئ مه. ستاسو فوز، اردو او دا شاه زلمي چې دي دا به تر هره وخته پورې ښه په مېړانه ستاسو څخه دفاع کوي. صحیح. د جګړې د اوږدېدو لپاره د پاکستان له لوري د ټي ټي پي شتون معقول دلیل دی او یا له امریکا څخه پروژه اخیستې؟ د ټي ټي پي شتون ځکه معقول نه دی چې زه ورته وایم چې ته زما د خاورې څخه د دوی په فعالیت باندې شکایت لرې، زه اماده یم چې د خپلې خاورې څخه تا ته اطمینان درکړم. دا یې نه منې؟ یو لیکلی تعهد به وکړو، ته ما ته اطمینان راکړه، زه به تا ته اطمینان درکړم. وروسته به وګورو چې څه پیښیږي. صحیح. او بله خبره دا ده چې د ټي ټي پي مسله اول سر چې د 4 کاله مخکې د مذاکراتو د لارې موږ حل کول. د دوی او د ټي ټي پي په منځ کې موږ مذاکرات وکړل، منځګړیتوب مو وکړ. 80% مسایل د دوی تر مابینځ حل وو، 20% مسایل پاته وو. یو دم په رهبري کې تغیرات راغله، پالیسي کې تغییر شو چې دا ترهګر دي، موږ د ترهګرو سره مذاکرات نه کوو. صحیح، د مذاکرات نور سره کوي، بله بدیله لار چې شته کنټرول. موږ ورته ویل چې په کنټرول کې یې زموږ د واسه څه کېږي، زموږ سره کوم امکانات دي یا مثلا زموږ د خاورې څخه کوم مشکلات ته متوجه دي، په هغه کې زه هرې همکاري ته آماده یم، هر همکاري کوم، خو باید د تعقل څخه تاسو کار واخلئ. زما په فکر دوی امریکایانو ته د یو کال په جریان کې څو کارونه وکړل. یو یې دا وکړي چې خپل ملت ته د ټي ټي پي مسله دومره لویه کړه چې خپل ملت ته په دې باندې قناعت ورکړي چې سبا که زه د افغانستان سره جنګ کوم، ملت ته به دا وایم چې زه خو مظلوم یم، زه خو بیچاره یم، زه خو داسې په نښه کېږم، دلته خو پر ما باندې داسې حملې کېږي او دا د افغانستان څخه کېږي. نو به د خپل ملت ماته ووایي چې او بس ته په خپل دفاع کې جنګېږي، صحیح ده، زه ستا ملاتړی یم. صحیح. بل کار یې دا وکړي چې په مختلفو هیوادونو وګرځېدل، هغوی ته یې وویل چې افغانستان چې دی، د افغانستان موجوده نظام یا حکومت چې دی دا ترهګرو ملاتړی دی، د ټي ټي پي او نور مخالفین موږ ته ساتي او زموږ په مقابل کې جنګي. او امریکایانو ته وویل چې تاسو همیشه دا وایاست چې په افغانستان کې زموږ تجهیزات پاته سوي دي، زموږ اسلحې پاته سوي دي، زموږ وسایل پاته سوي دي، موږ کولی شو چې هغه وسایل له منځه یوسو. تاسو دا پروژه موږ ته راکړئ، یو څه ډالر راکړئ چې همیشه یې د خپل معمول مطابق دا کار کړی دي، څه ډالر راکړئ، څه امتیازات راکړئ، نو موږ به دا کار درته وکړو. نو حال دا چې هیڅ کله هم په دې پروژه کې دوی کامیابه کېدلی نه شي. یعنی دا منئ چې پاکستان له امریکا پروژه اخیستې؟ امکان لري. که څه هم امریکایانو سره چې موږ رابطه کړې ده، امریکایان دا خبره نه مني. امریکایان وایي چې موږ داسې نه دي کړي، خو دا چې د پټو دروازو تر شا، د پردو تر شا دوی د هغوی سره څه کړي دي، په دې اړه موږ معلومات روان دي.
اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان پالیسي دا ده البته د پاکستان د پوځي رژیم چې افغانستان کې باید یو کمزوري حکومت وي. په افغانستان کې باید یو داسې حکومت وي چې هیڅ پوځي قوت ونه لري او اقتصاد یې همیشه د پاکستان پر بندرونو باندې تکیه، ټول راشه درشه د کراچۍ د لارې وي او که چیرې بالفرض هر وخت پاکستان وغواړي د افغانستان پر ستوني لاس کښېږدي د فشار د الې په توګه باندې افغانستان هر مسله د دوی سره ومني او په خارجي سیاست کې باید د پاکستان سره مشوره ولري. نو دا اساسي ټکي دي. دغه اساسي ټکو ته ستاسو ځواب څه دی؟ د پاکستان دغه فکر او دغه خیال او دغه منطق ته ستاسو ځواب څه دی د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزیر په توګه؟ زه به دا ووایم چې این خیال است و محال است و جنون. د افغانانو په حق دا فکر کول چې دوی به خپله خارجه پالیسي ستا په لاس کې درکوي، د افغانانو په حق دا فکر کول چې دوی به هیڅ ځواک نه جوړوي او همیشه به د یو ضعیف حکومت دلته قائم وي چې سړکونه به یې خراب وي، نورې پرمختیایي پروژې به نه لري، همیشه به خواست و نورو ته د خواست لاس نیولی، همیشه به پاکستان ته محتاجي، هر مریض به پاکستان ته رواني، هلته به تداوي کیږي. نو موجوده نظام چې دی هغه لاس په کار سوی دی، هغه هم سیاست خپلواک دی او هغه هم د افغانستان د بیا رغونې دپاره داسې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې دوی یې حیران کړي دي. هغه د پاکستان څخه علاوه خپل تجارت ته ګوري، خپل ځان ته لارې پیدا کړي دي چې څو میاشتې کېږي د پاکستان لار بنده ده، الحمدلله هیڅ منفي تاثیر نه لري پر افغانستان باندې. دا هغه شی دی چې پاکستان یې په لړزان کړی دی، دا هغه شی دی چې د یو جنگ ته مجبور کړی دی او دی دا نه زغمي. خو زه مشوره ورکوم چې ته خطا وتلی، د افغانستان استقلال ومنه، د افغانستان په خارجه پالیسي کې استقلال ومنه، افغانستان آباد افغانستان د خپل ځان په خیر وبوله، قوي افغانستان د خپل ځان په خیر وبوله، پالیسي تغییر که، په خپل دماغ کې د بدلون راوله، هله به بیا ته د پاکستان به ستا هیواد پاکستان به د افغانستان له اړخه څخه مطمئن هم واوسیږي او هیڅ کله به زموږ ستاسو تر مابین بیا جنجال هم نشي جوړ. مجاهد صاحب ولې پاکستان له یو باثباته قوي پیاوړي پر ځان بسیا افغانستان څخه یاره لري؟ تاسو ګورئ همیشه د پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په بربادۍ کې ځکه لټولي دي. کله چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړي هغه اسلحې چې د نه درلودې هغه یې ترلاسه کړلې او د مهاجرینو پر سر باندې په هغه پیمانه پیسې او امکانات ترلاسه کړل چې سلمه حصه هم دوی په مهاجرینو باندې نه د مصرف کړي او دا افغانستان د دوی دپاره یوه لنګه غوا سوه. د هرې خوا څخه مرستې او کومکونه افغانستان ته راتله د پاکستان د لارې او پاکستان ورڅخه خپله استفاده کول. کله چې جهاد کامیاب سو په هغه وخت کې هم ډېره هڅه یې د دې وکړه چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ نشي، چې بریالي سول. تنظیمونه یې خپل په مابین کې سره وجنګول او په دې کې ډېر لوی کار یې وکړي. خپل په مابین کې یو د بل ترمنځ رقابتونه ایجاد کړل، یو د بل تر مابین مشکلات ایجاد کړل. سبب د دوی ترمنځ د مشکلاتو د پاکستان هغه پالیسي وه چې دا اوس هم موجوده ده. تر هغه وروسته چې کله د دغو ناخوالو په مقابل کې اسلامي امارت راپورته سو، بیا دوی دا ویره درلودله چې دلته به یو نظام جوړ سي، دلته به یو خپلواک حکومت رامنځته سي او هغه تجارت چې د دوی د کلونه روانو د افغانستان د لارې بیا امریکا ته اډې ورکړل او د امریکا پروازونه، د امریکا اکمالات ټول د 15910 بریده له پاکستان په افغانستان دا پر افغانستان سوي دي. دې ته یې زمینه برابره کړل، د امریکایانو څخه ډالر اخیستله، خپل ژوند یې په دغه کې لټولی و چې دا امکانات د افغانستان پر سر باندې ترلاسه کړي او د دې اقتصاد برابر د دې اقتصاد وچلېږي. اوس د هغه لنګه غوا چې دغه وچه سوې، اوس دی حیران دی چې دی څنګه وکولی سي چې بیرته دا غوا شیدې وکړي. نو زما او افغانانو ته مشوره دا ده چې خپل وحدت وساتي، اتفاق وساتي،
د افغانستان په ناامنه کولو کې که یو شمیر په کمه اندازه افغانان لاس ولري د هغوی لاس باید ونیسي او هر دشمن ته باید یو موټی سي او موقع باید ورنکي موقع باید هیڅکله ورنکي چې یو دشمن زموږ په منځ کې ځای پیدا کړي او د نورو د موخو دپاره وجنګېږي او بیا هغه د افغانستان ازلي دشمنان چې دي هغه خپل موخو ته ورسي او زه باور لرم انشاءالله چې افغانانو دا درک پیدا کړی دي او د هر دشمن په مقابل کې خصوصا د پاکستان د اوسني یرغل په مقابل کې په کاملا سره یو موټی دي او دا ملاتړ چې زه د دوی وینم دا هرکلی چې زه د دوی وینم زه ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم چې د دوی د خپل فوز او د خپل اردو تر شا او د خپل حکومت تر شا ولاړ دي او په کامله معنا یې ملاتړ اعلان کړی دي. حتی موږ ډېر زیات تنګ د دې څخه یو چې څنګه د خلک راوګرځو د جنګ د میدان څخه. کوشش دا مختلف حالونه کیږي چې موږ په سوونو کسان په زرګونو کسان دې ته آماده یو چې موږ تاسو سره په لیک یو ځای وجنګېږو خو موږ ورته ویلي چې ستاسو فوز او ستاسو اردو چې ده الحمدلله دې جوګه ده کولی سي چې ستاسو څخه دفاع وکړي تاسو خپل آرام ژوند وکړي خپل زندګۍ ته ادامه ورکړي انشاءالله چې د دې به ضرورت نه پیدا کیږي خدای نه کرده چیرې ضرورت پیدا شي موږ پر تاسو باندې غږ کوو او د وطن په دفاع کې به په ګډه یو بل ته لاس ورکړو. د خلکو یووالي تاسو یادونه وکړله حتی په ټولنیزو پاڼو کې د تیر حکومت د کمانډو ځواکونو هم تاسو ته د آمادګي خبره وکړله. فکر کوي چې دا وحدت اوس د پاکستان پر وړاندې باندې پیدا سوی دی چې ولس یو سوی دی؟ کاملا وحدت رامنځته سوی دی. د پاکستان جنگ به سید موږ ته تاوانونه رسولي خلک به شهیدان سوي خو لویه ګټه چې افغانانو ته یې وکړله هغه دا ده چې ټول افغانان یې سره متحد کړه او ټول افغانان په دې فکر سول چې واقعا کوم څوک چې تر اوسه پورې هم پاکستان ښه نه پیژندي هغوی هم وپیژندي او دا یې درک کړله چې د دوی په مقابل کې باید موږ یو موټی پاتې سو او دا یو لویه لاسته راوړنه ده. صحیح. مجاهد صاحب په پاکستان کې دا اوس درانه علما دي ډېر لوی علما دي شریف ولس دي او د دې ترڅنګ سیاسي ګوندونه دي. دغه خلکو ته ستا پیغام څه دی په اوسني وضعیت کې چې موږ افغانان د پاکستان د پوځي رژیم سره د جګړې پر مهال باندې یو؟ زما په اوسنیو شرایطو کې هم چې موږ په جنګ کې دا یو ښکیل یو جنګ روان دی د پاکستان علما کرامو درانه ولس او سیاسیونو ته پیغام دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان ولس جنگ نه غواړي او ستاسو سره دښمني نه غواړي او ټول مشکلات او ټول ستونزې د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. تاسو یوه مهرباني وکړئ چې د خپل پوځي رژیم دې ته قانع کړئ چې د یو ولس سره جنگ د یو ملت سره جنگ دا د دوی په ګټه نه دی دا د دوی په تاوان دی او هیڅکله به هم دوی کومه لاسته راوړنه ونه لري. تاسو باید دا ونه انګیرئ چې دا جنگ چې اوس ستاسو د فوج سره یا ستاسو د پوځي رژیم سره زموږ شروع دی دا جنگ زموږ ستاسو په مقابل کې دی. موږ اوس هم لکه څنګه چې مو مخکې تاسو ته احترام درلودی اوس هم همغسې احترام درته لرو. تاسو ولس او علما کرامو د روسانو په مقابل کې د جهاد او بیا د امریکایانو په مقابل کې د جهاد ملاتړ کړی دي او مهاجرینو ته مو ځای ورکړی دي او کوربتوب مو کړی دي. موږ ستاسو د ټولو ښېګڼو تشکري کوو خو غوښتنه مو دا ده چې داسې چاته اجازه مه ورکوئ چې هغه دا دوه ملتونه یو د بل سره په جنګ کې ښکیل کړي په شخړو کې یې ښکیل کړي ترمنځ یې دښمني ایجاد کړي. کوم تبلیغات او کوم څه چې تاسو ته ستاسو د فوز د خوا ورول کېږي دا په سل کې 5% هم حقیقت نه لري او موږ ستاسو همیشه خیرخواهي غوښتې ده او خیرخواهي غواړو او هیڅکله هم د دښمنۍ ملاتړي نه یو او هیڅکله هم ستاسو سره دښمني نه غواړو. صحیح. یو سوال که داسې وپوښتم د افغانستان د دفاع وزیر په توګه باندې په ځانګړي ډول باندې تاسو د پاکستان سره جګړه غواړئ نه د مسؤلیت په چوکاټ کې
بلکې د یو شخص په توګه باندې؟ زما په فکر باندې هیڅ یو افغان د پاکستان سره نه د هیڅ یو هیواد سره جنگ نه غواړي. حتی تاسو؟ زه هم جنگ نه غواړم، نه د جنگ پلوی یم او نه مې هم جنگ شروع کړی دی. جنگ را باندې تپل سوی دی. که تجاوز کیږي، جنگ کیږي، څوک په لوی لاس زموږ جنگ تشکیل کول، په جنگ کې راګیر کول وغواړي، دا د خپل ځان څخه دفاع کول خپل حق ګڼو او په دې کې بیا موږ ښه تجربه هم لرو ان شاء الله چې دوی ته به ثابته سي. که دوی ته تر اوسه نه ثابته سوې، آینده دا دوی به وګوري چې دوی د دې جنګ څخه څه ترلاسه کړي او دوی ته به کومه ګټه لاسته ورسي. صحیح. مجاهد صاحب، وروستی پیغام دې څه دی افغانانو ته په کور دننه، نړۍ ته، هغه کسان چې وساطت یې کاوه او پاکستان ته؟ خپل ملت ته پیغام دا دی چې موږ یا موجوده حکومت او نظام د جنگ غوښتونکی نه دی او نه دومره سره ټنبه دی چې دوی په لوی لاس و افغانستان ته جنگ راوړي. د مذاکراتو د لارې مو مختلف کوششونه کړي دي، هڅې مو کړي دي. دا چې یو څوک سر نه در سره خلاصوي، دا چې یو څوک په لوی لاس غواړي چې تا جنگ ته راشکیل کړي، دا چې یو څوک د یو بهانې په شکل یو څه استعمالوي، یو خبره کوي، بهانه لټوي، خو په حقیقت کې ستا قوت، ستا خوشحالي، ستا پرمختګ دا نه دی خوښ. نو د دې کسانو په مقابل کې بیا موږ جنگ ته آماده یو او خپل په دفاع کې یو نه ستړي کېدونکی جنگ کولی سو. تاسو یا ملت ته پیغام دا دی چې تاسو خپل ژوند وکړئ، آرام اوسیږئ، هیڅ تشویش مه کوئ. صحیح. او هغه هیوادونه چې د منځګړیتوب تر هیوادونو مخکې دا اوس تاسو پوځونه، دا اوس تاسو د خبرې مطابق افغان شاه زلمي په فرضي کرښه باندې ټوله شپه سهاروي، هغوی ته د پیغام څه دی د افغانستان د دفاع وزیر په توګه باندې؟ هغوی ته پیغام دا دی چې موږ مخکې هم ورته ویلي دي، خپلو پوځونو ته پیغام دا دی چې هیڅ کله جنگ مه غواړئ او هیڅ کله د جنگ خواهش او تمنا مه لرئ او هیڅ کله پر چا باندې ټک مه کوئ. که څوک ټک در باندې کوي، که څوک جنگ در سره کوي، ښه په میړانه باندې دفاع وکړئ او بیا د جنگ په حالت کې ټولو اصولو ته د جنگ یا په بله معنا هغه انساني او اسلامي اصول چې دي هغه ته ژمن پاتې سي. مثلا د مړو بې احترامي باید هیڅ کله ونه سي، د زخمیانو بې احترامي باید هیڅ کله ونه سي، د بندیانو سره بد چلن هیڅ کله باید ونه سي او همیشه باید هغه حسنه اخلاق چې دي که په جنگي حالت کې موږ یو او که په غیر جنگي حالت کې یو هغو ته باید تاسو ژمن پاتې سئ او پر کرښه باندې چې تاسو موجود یاست او ګوته په ماشه یاست، خپل د مشرانو قومندې ته انتظار باسئ، د جذباتو څخه هیڅ کله کار مه اخلئ. نو یو باید بېځایه جذبات دا باید نه وي او دویمه خبره دا ده چې ویره، طرحه، مایوسي او خستګي باید نه وي. صحیح. اوس به راسو نړۍ ته د پیغام څه دی یا هغه هیوادونو چې وساطت یې کړی دی؟ هغه هیوادونه چې وساطت یې کړی دی یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ټولو ته پیغام دا دی چې موږ د جنګ غوښتونکي نه یو. موږ په مذاکراتو او په ډیالوګ باندې باور لرو. هره ستونزه د مذاکراتو له لارې حل کول غواړو. که څوک غواړي چې دغه مشکلات چې دا اوس موجود دي او یا د آینده د چا سره کم فکر موجود وي زموږ سره مذاکرات وکړي، ټولې ستونزې د مذاکراتو د لارې حل کړي. خصوصا پاکستان رژیم باید په دې باندې قانع کړي جنگ د حل لار نه دی. نو تاسو باید خبرې اترې وکړئ او هغه ستونزې او مشکلات چې تاسو یې د بهانې په شکل باندې استعمالوي هغه باید راوړاندې سي او په واقعیت پر میز باندې دا شی پیش کړي. نو دوی ته پیغام دا دی چې نه موږ جنگ شروع کړی دی، نه موږ د جنگ غوښتونکي یو. البته د خپلې دفاع دپاره نه ستړي کېدونکي جنگ ته او یو اوږدمهاله جګړې ته آماده یو. دا د پاکستان ته پیغام و. بالکل. کور دی آباد. د افغانستان ملي دفاع وزیر ښاغلی ستر جنرال مولوي محمد یعقوب مجاهد چې وخت راکړ، کور دی آباد. نړۍ ماله ډېره مننه. کور مو ودان خیر اوسې. ستاسو رسنیو څخه هم ډېره مننه چې حقایق مو رابرسېره کړي دي، واقعیتونه راڅرګندوئ، ولس ته واقعیت رسوئ او
د دې ملت او د دې هیواد ملاتړ کوئ او ورباندې مین یاست او هڅه او کوشش کوئ چې د یرغل په مقابل کې د خپل اړه څخه په خپلو امکاناتو په خپله موقف کې درېدلي یاست. ډېره مننه در څخه کوم. کور دې آباد. مننه. خیر اوسې. درنو لیدونکو زموږ د نن شپې ځانګړې مرکه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.